السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپل تسلیت وایم او زه واقعا نن نه پوهېږم زه بدبخته نن د چا غم تاسو سره وچاړم. یو خو چې څه چل هم وشي نو نجیبه فیض هغه به وایي په جړا شي. کومه ویډیو هم تاسو وکته، کوم تصویر هم تاسو ته ښکاري، کومه واقع چې شوې ده د حسنین ماشوم هغه هم تاسو ته پته ده چې مور پلار باندې کومې ډزې کړې دي، د هغې په نتیجه کې چې کوم زخمي او یو وفات شوی دی، یعنې د هر څه نه هغه به تاسو خبرې مکمل واقع موږ تاسو سره شیر کړې وه. اوس داسې چل شوی دی، کوم تصویر چې تاسو ته ښکاري ویډیو تاسو وکته دا چا راغستې ده او هغه د سوشل میډیا د لارې شیر کړې ده، وایي چې پکې نجیبه فیض د حسنین په غم باندې په ژړا شوه. نو زه خو چې کله هم داسې واقع څه وشي او فیسبوک یا یوټیوب کولاومه نو خامخا دا ویډیو ماته راځي دا په کم کې چې دې ژړلې دي په هغې کې وایي چې هغه په دې باندې ژړا شوه. خلک پکې داسې چل وکړي کم کلیپ ترې واخلي، اهم ځای چې وي هغه ترې واخلي او نور کم داسې نور د څه په موضوع کې چې دی دا ویډیو کړې ده هغه ترې کټ کړي او بیا راشي په سوشل میډیا باندې شیر کوي چې نجیبه فیض په دې په وجه ژړا شو، په دې په وجه. مکمل دروغ دي کومه ویډیو چې هغه وه. اوس به زیات خلک وایي چې تا ولې شیر کړله، نو ما هم د دې د وجې شیر کړه. زیات تر خلکو هغه د یوټیوب چینلو باندې اپلوډ کړې وه. ما هم تاسو د معلوماتو د شیر کول لپاره تاسو سره شریک کړم چې دا ویډیو بار بار په دې باندې چلیږي چې آیا دا د حسنین باره کې دا نجیبه فیض ژړا شو او دا چل وشو دا وشو، یعنی مکمل دروغ دي، څه حقیقت هغه پکې نشته. بل دا تصویر یې وله هم ورکړی دی د حسنین چې د دې په وجه باندې ژړا شوه. زیات تر خلک په دې باندې تنقید هم کوي، تاسو ته به ښکاري هم د حسنین چې کم دی د دې کم سر چې دی هغه یې وله داسې خرپولی دی. نو ډېر خلکو په دې هم څه کمنټس خپل دغه شروع کړلی چې داسې هم نو کول پکار که یو سړی ډېر زیات مجرم وي.